د شعر صدارنګ دی وی سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوئ. ډیکې ویلکم، مننه، خوشحاله اوسئ. وی سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوئ. خلجي ما نه تا نه بخښنه غواړم، تا ته ما سلام نه دی کړی. السلام علیکم. بخښنه غواړم تا ما ته سلام جواب را نه کو. وعلیکم سلام. نومي بګش مننه، خوشحاله اوسئ. اوس بشیر سره مخکې وړاندې روان شو. ډیکې مننه. ها ډیکې ته مننه وکړه. زه ولې مننه وکړې؟ تا ته کې مننه ضرورت وکړم. خو خیر لکه ما ته یې کړو نو ته مننه وکړه که نه وایه. ستا ډېره مننه. ستا ډېره مننه. وروره شاعري ضرور ووایم. ها وی سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوئ. سړی ګور د هر چا نه یار مه جوړوئ. کالي ګفټینګ وکړو. کالي ته مننه وکړه. کالي یار زه کړم یار پلی وکړه. دغه شاعري ووایه. صحیح ده. خفه نه شي ورور، خفه نه شي. غلطي وشوه موږ نه چې موږ تا سره خبرې کوو. پاورم ګفټینګ وکړو. خو خالي مننه ورته وکړه. نه کوه میوټ کوم. دې شاعري کوې نه کې زر کوه. زه صحیح ده. زه شاعري واوره. وی سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوئ. سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوه. او سړی ګوره د ته زما شعر به ته نه وې، دا ما جوړ کړی دی. دا ما جوړ کړی که تا جوړ کړی؟ ښه غوږ کېده. زه دا پریشان یم چې ته دا چا سره اوسېږې. دا څنګه لیونیان شوي نه دي. ښه وی پاوره مننه. وی سړی ګوره د هر چا نه یار مه جوړوئ. روجو ته په قطار کې ودرېږئ، تلوار مه جوړوئ. وریجو ته په قطار کې ودرېږئ، تلوار مه جوړوئ. دې شاعري مطلب څه ولو؟ د دې دا مطلب وکړه چې مونږ کله خیرات له ورشو. تو خیرات له به تلې که نه؟ او ډېر تللی یم. لکه دا غل سړی اکثر خیرات له ډېر ځي. لکه خیرات له چې تلې که نه نو لکه ته خامخا لکه خلک دکي دړکې وي که نه، د قطار کې نه ودرېږي.